إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا أو دبياننا دا یو نوی سلسله او مبارکه سلسله د الله په توفیق سره شروع کو چې پای کې به د جنت او د جنتیانو اوصاف بیانېږي. د ډیر وخت نه زما دې طرف ته توجه وا چې د ملګرو ته د جنت او د جنتیانو اوصاف بیان کو. بعض ملګرو هم د دې خبرې اصرار کو چې دا دې بیان شي. وجه دا ده چې دا د مسلمان شان دی چې د جنت تذکره اوري نو د هغې سره خوشحالیږي او د هغې سره جذبه ډېرېږي. بله وجه دا ده چې موږ د جهنم تذکره تفصیلا کړې ده، د آخرت احوال، د قبر سختي، د ټولې بیان شوي دي ځای په ځای. او مسلمان به ژوند تیری د امید او د یری په منځ کې، نو د الله نه یریږو، د دغه عذابونو نه یریږو او د الله د جنت امید هم ساتو. نو چې د هغې په مقابل کې هغه جنت هم معلوم کو چې هغه څه دی او څه پکې دي او د چا دپاره دی. بله دا چې جنت اوصاف موږ واورو نو زموږ جذبه به ډېره شي. وجه د جذبې د ډېرېدو به دای چې تاسو به ناشنا خبرې د جنت په باره کې واورئ چې د انسان د زړه سره الوزي سم. درېیمه خبره پکې دا ده چې کله د جنت په باره کې واورئ نو کوشش او محنت به ډېر کوئ، ځکه چې کم جنت په باره کې تاسو خبرې اورئ او د ناشنا خبرې او د ناشنا اوصاف، نو دا صرف په دې نه میلاویږي چې تا خپه باندې چولې او کلمه دی ویلې. حدیث کې دا راځي چې الله سره چې کوم سودا ده نو هغه ډېره ګرانه ده. ولی وی الا ان سلعة الله الجنه، ځکه چې الله سره چې کوم سودا ده هغه جنت ده او جنت ګران دی. نو د جنت ګټل صرف په تشو دعاګانو باندې نه کیږي او نه په ټک خطا موز باندې او نه صرف کلمه ویل کافي کیږي، بلکې د دې لپاره به محنت کې کوشش وکړي، لکه څنګه چې د ریال او د روپیو او د ډالر د لپاره کې. یو کس لمه د اوسه پورې نه دی لیدلی چې ریالونه غواړي او کور کې ناسې خپې باندې اچولي او نه مزدوري کوي او نه کارونه کوي، دې چې لمه څوک نه دی لیدلی. د ریال او د ډالر د لپاره ملکونه پرېږدي، ښځه بچي مور پلار کور علاقه کیلې هر څه پرېږدي، مسافریانې کوي. ته پته لري چې دا څه شی چې زه ګټل غواړم دا ګران دی، د دې میلاوېده دومره اسان نه دي. نو د هغې لپاره باید محنت کوي او هغې لپاره باید کوشش کوي. نو دغه شان دا جنت دی. موږ د جنت په باره کې زموږ دا سوچ دی که بس دا یو بازار دی، لکه څنګه چې دلته بازارونه لګي او هر سړی به پکې ګرځي. دا جنت لپاره ځان له انسانان دي، د جنت لپاره اوچت مسلمانان دي. اگر که زمونږ د اعمال د جنت قیمت نه دی، دا خبر موږ بار بار بیان کړی، زمونږ د اعمال د جنت قیمت نه دی. مخکې به راشي انشاءالله همدې مبارک بیانونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره حدیث کې کړې ده چې زه هم په خپل عمل باندې جنت ته نشم تللی مګر دا چې الله رب رحم وکړي. نو چې پیغمبر خپل عمل د لاسه جنت ته نشي تللی او د الله رحمت ته ضرورت لري، نو ما ته به څوک وي چې خپل عمل به جنت ته لاړ شو. خاص د عمل یو باندې کې الله رب العالمین دې مهربان دی.
معمولی غونته کې بس یو باندې غواړي چې مسلمان وبخي او د جنت ته نه باسي او موږ هغه معمولی کاروم نشو کولای د دنیا لپاره څومره منډې موږ وو څومره کوششونه کوو نو دا بعض مقصدونه زما په دې موضوع باندې د بیان کولو دا غیر لپاره به ما یو کتاب غوړه کو چې هغه ته ویل کېږي نونیت ابن القیم رحمه الله د امام ابن القیم رحمه الله کتاب دی به کې هغه د جنت اوصاف ذکر کړی دي تقریبا صد پاسه شپږ سوه شعرونو کې د دې نه مخکې چې کتاب شروع کو امام ابن القیم رحمه الله څوک او د خپل مشران د او پیژنې دا زموږ حقیقي مشران دي نه هغه چې زموږ معاشره بدنامي او موږ ذلیله کوي دغه زموږ مشران نه دي یو سړی لګیږي چې دم ته یو هغه کس ته چې ګډیږي او د جنکو سره فلمونه جوړي او ډرامې جوړي د خپل مشر وي یو هغه دی چې کرکټ والا ته او فوټبال والا ته خپل مشر وي دوی زموږ نوم روخانه کوي نوم زموږ روخانه کیږي په دیندارۍ سره زموږ اصلي مشران هغه دي کوم چې د دین مشران دي سلف چې کوم تیر شوي دي پوخاني نیکان هغوی زموږ سرونه د عزت نه اوچت کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بار تاسو لنوم دا غاوري بری درسونو کې یو انګريز دغه مبارک لیکل کړي ګوره موږ خپل مشران نه پیژنو انګريزانی پیژني انګريز لیکلي دي وای کله مسلمانانو په تاریخ کې صرف دا یو انسان وای نو هم د مسلمانانو لپاره د عزت پوره و د انګريز لیکلي ما په خپل کتلې وې د مسلمانانو په تاریخ کې چې یو ابن تیمیه رحمه الله وې نو دا د دوی لپاره کافی و دغه عزت دوی لپاره کافی دی چې الله به دوی کې دې انسان پیدا کړو او موږ خپل مشران نه پیژنو حقیقي مشران امام ابن القیم رحمه الله یو فقيه امام ربانی انسان چې الله والو شیخ الاسلام ابو عبد الله د کنیت شمس الدین د لقب دی د دین نور او دا لقب په دبانې برابر لګي دی بازو د نوم یې خو د شمس الدین او نور الدین او سیف الدین او سحر نه ماخام پورې په ګناونو کې اخته او نوم یې داسې خو دی چې ته ته حیران شي او د سره دا نوم لګي دا لقب خپل نوم دی محمد ابن ابي بکر ابن ایوب الدمشقي د دمشق مشهور دی په ابن قیم الجوزیه باندې ابن القیم دا قیم په عربی کې قیمتي ته وایي نو القیم مطلب قیمتي دی د مشهور دی په ابن القیم باندې او دا په اصل کې یو قیمتي انسان دی امام ابن القیم رحمه الله د سفر په میاش کې پیدا شوی او 691 هجری کې د پوخانه انسان د 691 هجری کې یعنی دنن تقریبا صد پاسه وسو کاله مخکې پیدا شوی امام ابن کثیر هغه مفسر مشهور هغه وی چې د دین آشنا صفتی کړي وی الله ولد تفسیر علم ورکړو د حدیث ول ورکړو د لغت ول ورکړو هر څه ول الله سبحانه وتعالى ورکړو او سبحان الله غټ صفت پکې دا و چې اوازي و ډیر خپلو او اخلاق ډیر مزیدار او دا خبره د بصیرت کې راځي چې په ټول ژوند کې چا سره حسد نه دی کړی او نه د چا غیبت کړي او نه څوک تنکړي په خپل ژوند کې امام ابن کثیر رحم الله وی د په دې زمانه کې د دنه زیات عبادت کوونکې مانو لیدل سره د دومره علم او درسونو او د کتابونو د شپې تهجد د ورځې روزي او د شان جهادونو کې شرکت د دومره عظیم انسان او
د استاد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله څومره ناشنا خبره استاد شیخ الاسلام ابن تیمیه شاګرد ابن القیم دي سي استاد او شاګرد مزه کوي چې ته به د دې مخکې بیا چې دغه کتابونه ګورته هغه ته مخکې دي ا دیو بل سره مقابله کوي او ځکه بعض علماء دا خبره لیکلي لکه امام ابن حجر وی کچرته د شیخ الاسلام ابن تیمیه بل هیڅ فضیلت نه صرف دا یو شاګرد دی د شرف او د عزت ولم کافی دی او کله چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله جیل ته واچول شو نو دا شاګرد امام ابن القیم دی وسلم په جیل کې او جیل نه چې کله راووت نو استاد په جیل کې وفات شو او بیا دې په خپل جیل ته چول شو په دې باندې چې د سلیکل کړي په دې عنوان باندې چې قبرونو ته د زیارت لپاره د لری لری زینونو سفرې کول د ناروا دي نو دې دلاسه د وخت مشرانو جیل ته چولو او د رجب په میاشت کې 251 کال د هجری 751 په دې کې وفات شو او سبحان الله ټول جونی شپېته کال دی په شپېته کالو کې د انسان هغه سکړي دي چې انسان وته حیران شي د دې کتابونه د امام ابن القیم رحم الله کتابونه کته د هر چا کار نه دی دې لپاره الله خاص انسانان چې ویله خاص علم ورکی چې د دې کتاب باندې پوي او دې کتابونه لیکل دي سينو چې د وکلونو ناس زمون بشار ماخام د مسوتن په منځ کې به کتاب لیکو دا کم کتاب چې موږ وسوایو دا نونیة ابن القیم باندې مشهور دی دینوم د الکافیه الشافیه فی الانتصار للفرقه الناجیه کافی او شافی جواب پمرسته د هغه فرقه کې چې قیامت په ورځ به کامیابی لکه د سلفیانو د اهل حدیثو د حقیقی اهل سنت والجماعت عقیده به کې بیان کړي د دې وجه سو د دې کتاب د لیکلو تاسو به حیران شئ د سره یو کس مناظره وکړه د الله په صفاتو کې نو دا غینه بعد د بزین کړهلو چې راشه یو کتاب ولیکو نو کتاب هم ولیکو د ځوان زوی او کتاب ولیکو او بای کې شپږ زره شعرونه په عقیده باندې ولیکل شپږ زره شعرونه په عقیده باندې صرف ولیکل دغه کتاب لیکلو ما خام مسوتر منځ کې څوک به ورغه زما دا مسله ده صبر وکړه ما خام مسوتر منځ کې به یو کتاب ولیکو دا وی سزا دي چې الله سبحانه وتعالى دوی له ذهنونه ورکړو شپېته کاله په عمر کې د دین دومره لوی خدمت کړي چې انسان ته حیران شي او دا انسان دی چې عقیده کې سلفي دی قرآن او حدیث په منهج باندې دی خو دا چا منهج چې غلطي د غسرم د کتابونو پراته لازم د دې کتابونو استفاده کوي او به په دمشق کې خخ کړي شوی دی نن سبا چې د شام سوریه د علاقوي دغه طرف دغه علاقه ولته خخ کړي شوی دا کوم کتاب چې دا غینه به د جنت صفات بیانو د دې نوم خو ماته واست بیان کول کافیه الشافیه فی الانتصار للفرقه الناجیه په دې کې امام ابن القیم رحمه الله مخو یو ټوټه وایو د دې کتاب جنت او جنتیان نور دا کتاب دا ول نه چې شروع کې نو په څومره گمراه فرقې چې دی په دنیا کې په ټولو باندې رد کړي کاغه جهمیه دي کاغه معتزله دي کاغه قدریه دي کا ارسوک دي په ټولو باندې رد کړي د قران او حدیث پرانا کې قران او حدیث نه استدلال چې کله بیانوم په دې شیرونو کې بیانې تاسو وره ان شاء الله نو اصل دا کتاب د عقیده ده نو د کتاب په اخره کې چې کله د عقیده بیان کی ټوله او په دې گمراه خلکو باندې ردو کی نو بیا په اخره کې ویرا شواوره د چا چې دا روغ عقیده د الله سور کوي نو دغه لپاره به د جنت اوصاف بیان کړي موږ کتاب دا ول نه وایو موږ یو ټوټه وایو چې هغه اخرنی حصہ او دا کتاب مشهور دی په نونیه د ابن القیم باندې نونیه او ته به دی وځي چې د هر شعر په اخره کې نون راځي نو دې ته نونیه وایي تاسو ووري هر شعر په اخره کې نون راځي په دې کې تقریبا شپږ زره اشعار دي سکم
شپږ زره شعرونه لیکلي د ناشنا دماغ. والله العظیم زه ته حیران یم. کتاب لیکل اسی ګران کار دی، بیا کتاب لیکل په شعرونو کې او بیا په فرقو باندې رد کول، نو دغه لپاره به دې شعر لیکي چې ستا په دې شعر هم څوک رد ونه کړي. دومره عظیم انسان، دومره اوچت انسان. بیا د دې شعر او شاعري خپل علمي د دې بحرونه هغه مسله باندې علما پوهیږي او د شاعران په خو پوهیږي. هغه له زنزه خود دې منظومي چې کوم بحر دی هغه ته البحر الكامل ولکی. العروض والقافیه دا یو علم دی چې شعر به څنګه جوړه او ډېر ګران علم دی. منګ ویلو یو وخت کې او ما ته خپل ځاني چې ګرانو دا علم راته ګرانو، نور راته اسانو کتابونه او مسلې. خو دې کتاب له چې برالو د عروض او د قافیه او د شعر او شاعري دا نو دې به تنګولو. شعر به څنګه جوړه، د پلانې بحر دی، د پلانې بحر دی، دا کړه به د غي سره څنګه ملایو، دا به دې سره څنګه ملایو. او دې د ځوان زوی به شپږ زره شعرونه لیکلي، وایي کې عقیده بیان کړي. د استاد چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه بس یو کس راغلو او تپوسی تیو کو په شعر کې اب خپل جمعات کې ناس تپوسی تیو کو په شعر کې به اعتراض وکړو. د جواب چې هغه ورکو دي چې نه چې لاړ کور ته ویلی کو به راوړو، به ته جواب واوره. اق شعر کې شروع کړه او کم ټکی چې دغه په شعر کې اخرنه راته د بل خپل کې مراوست او په شعر کې ول جواب ورکو، په اخر کې ته دوی ور یاد ساتي چې موږ شاعران نه یو، د صرف هغه کوشش کو. دي چې علما هم د زمکه په خېټه کې پراته دي. الله دې علم موږ ته نصیب کړي. والله سبحانه تعالی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. والله دې زموږ بچي د امام ابن القیم رحمه الله په شان قیمتي کی. والله دې غوي ته دې مبارک علم نصیب کی. سخرمان په دې علم بس انسان کې خو چې کله د علم قدر وته معلومي. است عوامي دوی سره د علم قدر دوی نه دي، علم نه پیژني. خو څوک علم پیژني دغه نه ته پوښتنه کوي علم څه ته وایي. هغه سره د علم قدر یو مسله چې انسان او انسان ته حیران شي. ها د جنت صفات او د جنتیانو صفات دومره ناشنا تفصیل بدی کې امام ابن القیم رحمه الله کړه. د جنت نمونه، د جنت دروازې، دغه اندازه به څنګه بیا چابي څنګه ده، د ورب کولاوي سوق دنه پکې سدي، د حور صفات، د ابو صفات، د پيو صفات، د الله سره ملاقات، د پیغمبرانو سره مجلس، پای کې بازار، د ټول صفات بیان کړې دي تقریبا سره پاسه 600 شعرونو کې. الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي او ژوند راکړي چې دا به ټول بیان کو. دا غینه مخکې چې موږ دا خبره شروع کو د جنت مبارک، نو دا خبره یاد ساتئ. ټول مسافرو ته د نصیحت، ټول مسافرو ته د نصیحت ته. او زما د مسافرو ټکی نه دا مراد وانه لیکم چې د پاکستان یا افغانستان نه بهر دي. مسافرو ته یعنی په دنیا کې چې کم دي، موږ ټول مسافر یو. په خپل کور کې چې ته د ناسم ته مسافر یې، موږ ټول یو لار باندې روان یو، یو پل باندې تیریږو. هغه پل موږ ملاوي د آخرت سره. صرف دې لپاره دا پل لې، نور دا پل د اوسېدو لپاره دلته نه دی چې ته په دې پل باندې ډډه ولګوو دش. په دې پل باندې موږ تیریږو، نږدې یو چې ورسو. ډیر غافلان لا بدی سوچ کې وي سفر وګد دیو، एकदम بیا سفر ختم شو. ناشنا خبره په دې سفر کې درې چې ختمېدو وخت نه لري معلوم. دا به ناشنا خبره.
ته به کېدی شي لګې به دنیا کې به مست او بس एकदम به الله طرف نه اعلان وشي ورسېږي ګوتې به چې زره رسېدلی وي څه په نیک عمل سره رسېدلی دا خو एकदम سفر ختم شو نو دا سفر دی دي شي کېدی شي ودې سفر د باندې ختم شي کېدی شي ودې او سفر د باندې ختم شي کېدی شي په عبادت کې سفر د باندې ختم شي وسور زمخ کې یو عالم د اردن علاقې وفات شو نو سحر منځنه بعد تیراوت تناس سپینګری انسان ان بیا چې به خپلوان راغلي نه هغه مړو نو یو ګوته په قران پرته یو ګوته باندې دې کلمه ویل نه هغه اوچته کړي او ساتي وته د بعضو خلکو سفر دې ختم شي زمونږ د ګناګارو سفر به څنګه ختميږي الله اعلم خو ختميږي به رسول خبره چې زمونږ د سفر به څنګه ختميږي او به د دنیا د سفر چې ختم شي به بل یو غټ سفر دی برزخ کې او به الله ته ودرېدا څو غټي خبرې پاتې دي ډېر غافل یو منک الله په قران کې وایي ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الله خبر به ختمي نه به چې کوم ستاسو رب دې کوم چې ستاسو مالک ته دغه خواله ورسي څوک چې آخرت را دی د دنیا دغه بسترګو کې وړش او څوک چې مرګ را دی د دنیا او د دې پالتوخ کارش چې د ز په سکی لګي ما سحر شي او ما خام شي سحر شي او ما خام شي ما شوم بوډا کیږي بوډا پکې مړ کیږي نه پکې زړیږي زوړ پکې خوري کیږي ودغه دنیا ده کله چې ته دې خبرو ته سوچ وکې نه د دنیا بر ته سپک ښکار شي او زړه به بیا د آخرت سره وتړل شي چې زما هغه ژوند په کار دی چې هغه ابدي ژوند دی چې دا هغه ژوند د پر څه کول غواړم چې هغه د همیشه ژوند دی دا به دې په ځل کې ورمانه او کوشش به مهنت وکړي ستا په ځل کې وبې د ارمانی کله مرګ راغی نو زه ته په خیر وایم ولې ځکه چې تاسو شوق آخرت ته دی خو چې کله دنیا پرش وي او بی دین وي د مرګ نه ډېر سخت یریږي د مرګ نه یریده په دوه قسمه یو د دیندارو خلکو یریده یو د دنیا پرستو یریده دیندار خلک د مرګ نه په دې یریږي چې مخکې بس کومه دنیا پرست په دې یریږي چې شاته نه بچي خزه او جیدات پاتې شو د دې سره بس کی یریدو کې فرق دی نور دیندار خلک مرګ ته په دې خوشحاليږي چې الله سره ملاقات کوي او الله سبحانه وتعالى هغه ټیم کې مغول یو زیره ورکي نه پری دي دا نیکان خلک چې دوی چې تخپشي یا غمجن شي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کوم خلکو چې دا ویلي چې الله زمونږ رب دی او به دغه خبرې پرانا کې او په سوري کې ژوند تیر کړي تتنزل عليهم الملائكه الله د مرګ په ټیم چې د ملائکه را کوشي او بارچا به سره کوزي خو د بس کوم را کوزي د ناشنا خبره کې صورت وي الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون الله تربنا طويل شيريږي بنا در روان وخنه غم جنکیږي بنا په تیر شي وخت پسې زیره دل درکو موږ داغه جنت چې تاسو سره لوشه وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون دي جنت د انسان شوق شي نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ملائکه ته وي موږ ستاسو ملګریو په دنیا کې او په آخرت کې ولکم فيها ما تشتهي انفسكم ستاسو لپاره په جنت کې هغه سړي چې ته غواړي ولکم فيها ما تدعون ستاسو لپاره هغه سړي چې ته غواړي ستاسو ته ځل کېږي د هر څه ورته ملوي
ولی د دومره پراخه نعمتونه ولی نزلا من غفور رحیم تو نن د مهربان بادشاہ په ملمستیا کې د الله په ملمستیا کې چې څوک یې الله هم سناشنا ملمستیا کې د جنتیان انسان زړه راوچت شي چې دغه جنت به څنګه وي چې الله وبکې ملمستیا کوي د جنتیانو نو مرګ دی زنکدن دی مرګ دی د قبر غ زندگی دا برزخ دی او بیا په دوه فرقو کې تقسیمېدل دي فاما الذين شقوا ففي النار بدبخت بچرته لاړ شي جهنم ته نو واما الذين سعدوا ففي الجنه خوشبخت بجنت ته ننوزي الله بسورة الواقع كم دا خبر کړی دا وكنتم ازواجا ثلاثا او تاسو به تقسیم شي په دریو ټولګو کې قیامت په ورځ فاصحاب الميمنه نخيل سوال بي ما اصحاب الميمنه سوچت شان والبي خيل سوال دایو ټولګي خیل سوال والله سوچت شان د خیل سوال واصحاب المشأمه او قسلا سوالا ما اصحاب المشأمه سبد حال بيد قسلا سوالو دا خودوش خبر ختم شو یو بل بکیم دی دا ډیر اوچتي والسابقون السابقون او تادی کون کی هر نیکی تا ننوتن کی جنت تا د ټول نمخ کی د بیا اغا اصحاب الیمین نموچتی اولئک هم المقربون الله دا ډیر نږدې دي دا د الله د عرش په خیل اسبو ولاړي دا مقربون چې کم دي زینت بودی یا جنت ته یا سده یا جهنم دی بل ځای پکې نشتی لار معلومه ده طریقې واضحه ده نتیجې الله خولې ده دینه بعد ګوره تاسو سره سشتیم نه چې ته وې چې زنه هم پوښه هر څه واضح دي هر څه الله بیان کړی لکه څنګه چې موږ په دې دنیا پویو ځان په زور غافل کړی د آخرت نه او د دین نه یعنی موږ ته خپته لري چې جنت په کوم کارونو ملاويږي او جهنم په کوم کارونو ملاويږي موږ هر انسان دا غواړي چې دې هغه جنت ته ننوځي چې الله وایي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الله یو نفس تم دا پته نه چې ما سپټ کړی دي د دې لپاره هغه څه چې د دې سترګې پیخي هغه نعمتونه الله تاسو نه دي معلوم او حدیث کې دا راځي چې په جنت کې هغه څه دي چې هغه نه سترګې لیدلې دي نه غوږ اورېدلې دي او نه په ځل کې دغه سوچ چرته تیر شوی په ځل کې سوچ هم نه تیر شوی او ته چې د جنت په باره کې څومره موچت سوچ کې جنت د دینه موچت دی نو بدی مبارکو بیانونو کې دغه یو مقام تذکره وکاو یو نهایه اخو جهنم د الله ته منګه ساتي او دغه تفصیل ما په ډیرو بیانونو او درسونو کې کړه د جهنميانو عذابونه او دغه شان د جهنميانو ارمانونه ټول خبرې ما بیان کړي او دې کې ان شاء الله د جنتیانو تذکره کوو الله سبحانه تعالی دې به منګه مشمار کی اگر که قوم را ډیر مخ کې تللی او خلک تللی مخ کې او صرف دا کله چې سورلې منډه وي او دوړه شاته پاتې صرف هغه دوړه ښکاري او بیا هم د الله نه امید ساتو چې په دغه لار روان یو نو الله
کرن ته پوښتنه کې قیامت پر ورځ چې ډیر شاته وي نو دغه به وایي چې الله شاته و خو بغلارو شاته و خو بغلارو کمزوري وو په عمل کې خو بیا مغلارو مرټنګ کړي و روانو کله په خپاړو کله په ملاسته کله ممزان رخ کودو کله سخو په غلار روانو نور دغه چې کوم قومونه دي د پوخانی او تری ډیر مخکي الله سبحانه وتعالى دې مال توفیق راکړي چې زه د حق خوازه کما تاسو ته او الله سبحانه وتعالى به موږ ټول له توفیق راکړي پاغي باندې عمل کولو او دا زما الله به دې خبره گواهی دا ټول زما تاسو سره محبت ته د الله ر دین د پاره او نه موږ په دې باندې چا نه پیسې غواړو نه چاندي غواړو نه چاته خدمتونه وایو دا هر څه چې بیانوم درسونه کومه د صرف او صرف د الله د رضا لپاره او تاسو سره محبت تلاس یعنی زدم کول شم چې جمعې شپه په چکر باندې وځم او واړه بوزم ځان سره یا د ملګرو سره غب شپ ولګو اکثر ملګری ماته وی تا کې دا صفت ته بهر ته نه وځي ته چکرو لنځي بازره ته غوسه شي ته په ځواني کې د ځان بوډا جوړ کړي کور نه خوځي زه ته جواب کې دوم چې یو در زمانه پاتې کی زما د زړه غوخي پاتې کی څومره کسان انتظار کوي د درسونو دا نه چې تاسو ځان ته ګوري چې منګ نه شو نه الحمدلله بتوفیق الله یو امت انتظار کوي د درسونو د انګريزانو په ملکونو کې د مسلمانانو په ملکونو کې بلکې باز به کې د بیانونو ته ناسي چې هغه په دې جبه نه پوي خو د قران آیتونه اوریدل لپاره ناسي دا مخکې ورځو کې یو کس ما سره رابطه وکړه وزستا اردو والا وزستا هر درس ته ناسي مته څه کې درس ته ناسي ویګ بوختو وینه تلاوت پکې اورم نو د دې سي درسونو پاتې کېده زموږ لپاره اول زمانه پر او به ټول لپاره د یو نقصان د غټ تاوان دي الله دې مرګ پوری موږ ټول له توفیق راکړي چې دغه قسمه مجلسونو کې شریک شو چې یا پکې دین او خایو او یا دین زدکو ځکه حدیث کې درځي چې یا دین زدکوا یا دین خایا یا د دین خدمت کوا او سلورم نشي تبا بشي نو الله سبحانه وتعالى دې منګه په دغه دریوانو کې شمار کی چې دین زدکو او وی خایوم او خدمت یې وکړو امام ابن القيم رحمه الله وی فصل فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه بالكتاب والسنة دا فصل راوړی دی په بیان د دې کې چې الله چې کوم جنت تیار کړی دی د خپل اولیاءو د پاره د قران او د حدیث پرنا کې دا ګوره مخکې عقیده بیان کړه مخ تاسو وایي چې دا سو اشعار دي سودي سره پاس شپږ زره د سره پاس شپږ زره شعرونو کې دغه اخرنۍ سره چې تقریبا سره پاس شپږ سو شعرونه عقیده بیان کړه نو سوی وورا څوک چې د قران او حدیث په عقیده باندې رواني الله بدل ثور کوي اوس دا وورا هغه چې د چا منهج د سلفیتی اهل الحديث اهل الاثر اهل السنه والجماعت حقيقي اهل السنه والجماعت یو خاص داوی خبره موږ نه ټول به دې کې دنه داخل دي په دې عنوان نه یو څو مسلې اولنی مسله وی دا فصل په بیان د دې کې چې الله چې کوم جنت تیار کړی هغه به څنګه مطلب دا شو جنت تیار کړی یعنی جنت شتي جنت وس شتي او دا زموږ عقیده ده چې جنت او جهنم د دوه وشتي الجنه والنار موجودتان د دوه وشتي قران کې الله زی په زی ویلي اعدت للمتقين د جنت تیار کړی شوی دی د
تقوادارو خلکو د پاره تیار دی او دغه شان حدیث کې چې دا راځي چې جهنم او جنت د یو بل سره مباحثه وکړي یو بل سره خبرې وکړي مطلب چې جهنم مشتي جنت مشتي دغه شان چې حدیث کې راځي جهنم الله ته شکایت وکړو نشتی ځکه شکایت وکړو نو اوس جنت او جهنم د دوه نشتی بل مسله به دا وی دغه جنت الله تیار کړی د خپل ملګرو لپاره اولیاء الله د اولیاء الله سوق دي د الله په قران کې بیان کړی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ایمان راوړل د توحید مضبوط ته ځان ساتي د ګناونو نه نو لن تعریف د الله د دوست ده دی چې په توحید کې مضبوطی او د پیغمبر په تابعداري کې مضبوطی د ولی الله دی ولی الله زموږ په ملکونو کې تاسو غب جوړ شوی دی ټکیره چته ناوله وانت کې بناسي صحابین بتخیجی برید به بخله کې پراتی ګیره به خریلی د خزو بشان به بنگړی لاستا چولی غاړو ته به میلونه پراتی سخا پسخا چرسیان بنگیان به بخوا کې ناسي جدا ډیر غټولی الله لګوي د الله نه حیا وکمړه شرم تعالی نه درځي دا ناوله ته د توې د الله دوست زه مدستا دوست دی کې دې شي په مام گزارو کی چې تاسو زه دومره سپخ کارم چې دا ته دې زما ملګری کې نو ته د الله څنګه ملګری کې اکثر دې ملګرو ته دا وایم زموږ په ملکونو کې چې ته لیونه رواني اکثر تر ډکه میچازي ته چې میچازیم به سخا پسخای ا دې چې مچړې دا رسیدلې و سیده دغه رسیدلې براول تاسو رو به ټک کې وسی او ستا ملګری به ځان سره به پروګرامونو تم بوزي او رشتہ وسره موکا وبکی نه ځان سره خو نګرځي د سې خاص سره د ځان سره قمقل نګرځي لیونه خو نګرځي ځان سره کنه الله لپاره ملګری شو د الله ملګری شو د الله ملګری هغه الله په قران کې ذکر کړی سيماهم في وجوههم من اثر السجود الله دا غو په مخونو کې رڼای د عبادت تلاش پاک خلق او خيار خلق تیز ذهن والا خلق درانه خلق دیندار خلق د الله نه یریدون کې خلق د الله ملګری چې نه ولا مولد الله ملګری چې الله ملګری موز بنکی در الله ملګری خزو سره بنای شي در الله ملګری غړي د الله ملګری چرسو سیګریټ بسکی د الله ملګری د پلانې صوفي د ځان سره جیب کې کېده دغه ته چې اولیاء الله وي اولیاء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون د دوی لپاره الله د جنت تیار کړي نو دی ولی الله ټکی نه غب ما جوړوي چې چاته مزل غواړي باغ باندې ولګوي پلانې رسم ولی الله داغه چې معلوماتو کې نه غریب تعقیدم نه معلومه الله او تم نه معلومه او دی ولی الله وي داغه نه بعد بیا امام ابن القیم رحمه الله دا خبره بیان کړې ده چې جنت حقیقت سره او صافي سدي او د دې لپاره به هر قیمتي شی خرج کې څنګه به حاصله او به دا خبره هم ذکر کړې ده چې د دنیا نه بزړه تورې البته د جنت ملاوي نو شروع د دې شعر نه کړی دا يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان اي غختن کیا د خسته هورو او طلب کون کیا د غوي سره د یوځای کېدو په جنت هغه جنت کی چې هغه د همیشه ژوند د پاره دی او همیشه پاتې کیدون کې دی حور خو معلومه ده چې هغه ستوي او د دې حور تفصیل به مخکې راځي دلته هغه د حور تفصیل نه بیانې خو صرف هغه شروع د دې نه وکړه سوال پزله کې دا راځي وی اے غختون کیا د حورو
نو په جنت کې خو د حورو نه اوچت نعمتونه شته که نشته؟ کم نعمت؟ د الله دیدن، د الله رضا، دا په جنت کې دین اوچت نه دي. نو ولي امام ابن القیم رحمه الله دا خطاب ورکوي یا خاطب الحور الحسان، اے د خسته حور غختون کیا، ولې په جنت کې اوچت نعمت ده نه. مطلب داغه دا نه چې په جنت کې اوچت نعمت ده، خدای تشویقا ذکر کو د شوق لپاره. ابتدا د دې څه ټکی نو شي نو مخکې به ته بغور سره اوري. نور مطلب دا نه چې په جنت کې یو خسته شي چې دغه حوري دي، نه، په جنت کې ټول اوچت نعمت هغه د الله سبحانه تعالی دیدن دی او دغه تفصیل روان دی چې دا دیدن به څنګه کیږي او په کم وخت کې وکیږي او څنګه به الله راخاره کیږي جنتیانو ته. ټول تفصیل به ان شاء الله په دې بیانونو کې راځي. وطالبا لوصالهن، او غختون کې د دې چې یوځي شي د دوی سره بجنت الحيوان، په هغه جنت کې چې هغه همیشه پاتې کیدونکی دی. لکه موږ ټول غواړو کنه، غواړو کنه غواړو حور سره یوځي کېده په جنت کې، په هغه جنت کې چې همیشه پاتې کیدونکی دی. حیوان مطلب دلته د حیوان نه دی، حیوان مطلب چې همیشه پکې حیات ته ژوند پکې دی. لکه الله د آخرت مبارک وي وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، او یقینا ژوند د آخرت او کور د آخرت د همیشه پاتې کیدونکی کور دی. بیا وی لو كنت تدري من خطبت وما طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. کچرته ته پوی دی چې ته څوک غواړې، تا ته وی ګوره لو كنت تدري، کچرته تا ته پته وي من خطبت وما طلبت، دا ته څوک غواړې او د چا په طلب کې لګیې، بذلت ما تحوي من الاثمان، تا سره چې قیمتي سدي دا ټول به خرج کړی وي. اوس یو انساني په دنیا کې او یو خسته جنې ویني او باغې پسې ولګي او هغې تعلیمونه هم کړي دي او علمونه هم کړي دي او جیداد ورسره هم دی، اوچته زنانه ده، نو د دې د حاصلولو دپاره به د ډېر محنتونه کوي کنه، خپل بخ باندې واچو ناس وي نه کیدی شي دا اولنی جرګه چې دی ولېږي هغه را واپس کی خدای به بیا دویمه دریمه دغه لپاره به مهنت کوي، کوشش وکړي ځکه چې دته دغه جنې حقیقت معلوم دی کوم چې دی غواړي. نو دلته تاسو امام ابن القیم رحمه الله وی کته ته پته وي دغه حورو کمی چې ته غواړي نو تاسو سره چې قیمتي سدي د هر څه به ور کړی وي، قیمتي څه قیمتي هر څه قیمتي موږ سره زموږ د ژوند دی. نو د دې جنت د بار خلکو د ژوندوم خوري کړي، پوره ژوند چې الله موږ له جنت راکړي. او كنت تعرف أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. او کچرته تاته دا پته وي چې دا حوري اوسېږي په کوم ځای کې، یا تاته دا پته وي چې دا جنت د اوسېدو د ځای په کوم ځای کې دی، نو تا به کوشش کړی وي په مزل کې، نو که په خپو باندې نشوي تللی نو په زنګنانو به روان وي، که په زنګنانو نشوي تللی نو په خپاړو به روان وي، که په خپاړو نشوي تللی نو په کوناټي به دې راښکودې روان به وي، او که دغه هم نشوي کېدی نو په سترګو به دې سفر کړی وي. دا باڼنې دې ته اجفان وایي په عربۍ کې، تا به په دې بڼو باندې سفر کړی. په انسان کې د ټولو نه کمزوری شی هغه دا باڼې دي سترګې. نو که تا ته د جنت قیمت معلوم وي او د حورو قیمت ته معلوم وي او د حورو د اوسېدو ځای ته معلوم وي، نو تا به دومره محنت کړی وي چې په دې بڼو به دې سفر کړی وي خو ځان به دې جنت ته رسولی وي. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن متواني. او ما عقیده بیان کړه غلار می تاسو ته خو، یعنی امام ابن القیم رحم الله اشاره کوي هغه عقیده ته کوم چې دینه مخکې بیان کړه، ما تاسو ته غلار خو هغه عقیده می ته خو
چې څوک اوسېده غواړي په دې جنت کې نو دغه عقیده به وي فإن رمت الوصال کته غواړي چې یو ځای شي د دې حورو سره او کته دا غواړي چې د جنت ته ورسي فلا تكن متواني نو سستی بنه کې وره الله اکبر دا بنه کې سبا وبېګا او مړ چې بوډا شمه بیا به توبه وسو امام القیم رحم الله وی جنت غختون کې دا خبرې نه کوي چې سبا او بل سبا د جنت غختون کې او د حور غختون کې دا ټکی نه استعمالي چې کله می بچو شي بیا به توبه وباسم ګیره به پریدم کله چې بوډا شم بیا به ګیره پریدم توبه وباسم نه فلا تكن متواني لیټ کېږي ونه او سستی بم نه کې دغه لپاره به مهنت کې کوشش وکې سحر ماخه نو ځکه ته تسوي اسرع وحث السير جهدك انما مسراك هذا ساعة لزماني نو به تادیو کا او د خپل مزل لک تیز کا کوشش کوا نشنا خبره دا کړې د سبحان الله و یقینا ستاده مزل یو ساعت ته د زمانه څه مطلب شو مطلب د دې دا دی یو ساعت د زمانه یعنی ستاده ژوند چې ټول رواني کنه ټول شپې ته کاله او یا کاله په دې کې ته منډه وا کوشش وکړه د جنت د ګټلو لپاره تیشه وې دا ټول ژوند د آخرت په مقابله کې دي سیده لکه یو غنټه د یو غنټه ته کوشش نشي کولای اسیده خو پرې دا جنت ته نه وته پای کې د میشه د لپاره ژوند او جهنم ته نه وته پای کې د میشه د لپاره ژوند ولعیاذ بالله صرف د قیامت دی ورځ ته وګوره 50,000 کال یو ورځ ده نو د 50,000 کالو په مقابله کې ستاده وړکه ژوند چې هغه 50 کال دی زم چې د ګنټې نه کم دی دا د ګنټې نه هم کم دی او په سورۃ النازعات کې الله دا خبره کړې په اخر کې كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها کله چې دوی د قیامت ویني موږ د ورځې څه وخت تیر کړی د معمولی د غرمې وخت تیر کړی نو په دنیا کې هم غټي خبرې کولې بنگله جوړو مو کور جوړو مو بچی دی او خزي دی او نوسی دی او کړوسی دی خو ته دې سې لګیاوي لکه ستا چې زر کاله عمر دی وسته دلته سوي چې خو زه د غرمې یو وخت یا د ورځې یو وخت می تیر کړی امام ابن القیم رحم الله وی کوشش وکا کوشش انسان د دې جنت ته پاره او چې ست سمرم کوشش کې نو د آخرت ته د وخت په مقابله کې یو غنټه نه فعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا امكاني عاشق شوي دغه هورو عاشق شد سيجي د هورو وحدث بالوصال النفس او زړه کې نیت وکړه د رسیدو ها یو سړی عاشق شو په هوري باندې او محبت کوي د هورو سره نو بیا به اراده وکړي د رسیدو دویم کار دی نو دریم کال دی وبذل مهرها او مہر ورلور کا پرې کې کنه شي چې هوري به ماته دي سي ملو شي نه دسته غلط ګمان دي دیو نیم سړی ته چوي چې واده کې کنه یا واده ته می شخص لکی خانو د واده لپاره غو سم مهنت او کوشش کوي نه دي چې جنې په کار دي چې منګله سره کی یو ته کین ډډه ولګوا و دي نه لري جنې او نه دي ولې د خزه ته چې جنې غواړي اېد پر به یو کارونه کې یو به اراده کې پخا د جنې بس خوخه اراده وکې بیا به مہر ورکې ما دمت ذا امکانی چې څومره دی وسی او طاقت تشتنی امام ابن القیم وی دا مہر ورکې او مہر د حرو هغه ایمان دی او نیک عمل دی مہر دی نور صدن الله نه غواړي دغه اوچتو زنانو مہر هغه ایمان دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري او نیک عمل نو عشق کا د هورو سره به دغه نه بعد اراده وکړه د ملاویدو ندریم کار بسو کې ها مہر بوله بیا ګوري
بغیر مہر نه جنې ملاویږي نه ملاویږي. ته چې د دنیا کې دا دنیا ولا زنانه ځان لګوري دا به تک تورمی دا به بدرنګمی سبق به هم نه ویلې ناسته پاسته بولم نه ورځي هیڅ بولم نه ورځي خو تیر واستي شي د پلار د کور ناسي نشي راوستي مہر به ورکې نو دا هوري به ته تاسې ملو شي اې لپاره به مهنت کې کوشش وکړي. دلته د عشق ټکی استعمال کړی دی او د عشق ټکی ان شاء الله تفصیل یو څو شیرونو بعد د تبع کوم چې ولې امام ابن القیم رحمه الله د عشق دا ټکی دلته استعمال کړي. الله اکبر. ناشنا مہر خوله په دې روان شعر کې وجعل صيامك دون لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. روجه ونیسوي دا غي د ملاقات نه مخکې سونیسه روجه ونیسه امام ابن القیم رحمه الله او په کوم ورځ چې سره ملاو شوي نو هغه ورځ به یوم الفطر من رمضان دغه ورځ به د روجه ماتي د رمضان نه عید الفطر ته عید الفطر وایي کنه ولې روجي خلک ماتي کنه یو سړی امام ځان له نونیت ابن القیم راوړي د بکور کې ترجمه مشتي کې د ځان سره ترجمه هم ګورو خان دا وته بیا ځکه چې پویږي بنا لازم به علماء ته زنګنان ماتوي د ترجمه دې سمته د روجه ونیسه اوس امام ابن القیم په باندې دومره د روجه نيسي چې هغه مرګ پورې به روجه نيسم نه روجه په دوه قسمه یاد ساتي. یو هغه روجه د کوم چې معروفه ده د سحر در خاتون نور ډوبېدو پورې د خوراک څخه شهواتو نه بزان منکي. دویم هغه روجه ده چې د ګناہوں نه بزان منکي. نو ته وی روجه ونیسه د ګناہوں نه ما توم بکله دا روجه وی کله چې د غهور سره ملاو شو دغه ستا اختر دی کنه یعنی دا ټول ژوند ستاسو د رمضان میاشته اختر وکړه راځي چې کله جنت ته نه وتی به روزه مات خدای غیر پر روزه نیسی روزه بنیسی د حرامو نه بزان منکه د غلط نظر نه بزان منکه د غلطو خبرو نه بزان منکه د غلطو کارونو نه بزان منکه د غلطو عقیدو نه بزان منکه د غلط منهج نه بزان منکه د روزه چې ونی وانه به ماته کې د هورو سره وسنه آشنا روزه ماته بیا الله یې مونږ ټول ته نصیب کړي. عثمان بن عفان رضی الله عنه ظالمانو خوارجو سلوی خرزی یا 50 ورځې دغه د کور نه چاپیر ګیرا چولې و نه وته خوراک پر خودو نه وته سخاک پر خودو او په کوم ورځ چې شهید کو نو په ورځ خوب لیدل چې پیغمبر وته عثمان رو جماعت به موږ سره وکړي نن به رو جماعت موږ سره کې ولی ځکه چې عثمان بن عفان صرف هغه روزه نه دی ولی چې وبینس کړي یا چې دی خوراک نه کو نو عثمان بن عفان دغه نه غټه روزه نیولې ده هغه څه ده د ګناہوں نه ځان ساتي دومره اوچت انسان عثمان بن عفان ناشنا روزه حرام خو پرې ده خو حرام دی خو پرې خدا خبره وکوله وی کله چې زو د سماته کومه یا لامبه مززان ته نه ګورم چاوته ویلی وی د الله نه حیا راځي دا مو سی روزه ده ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان وی د ملاویدو ورځ د هورو سره دا بسته د اختر ورځ د روزې نه بخلاش نبی سوی واجعل معوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أماني تلقى المخاوف وهي ذات أماني وإذا دغه هورو دا صفات اوره چې دا په انسان کې تیزی راوړي تیزی د سره راوړي تیزی د نیکو اعمالو ته صفات اوري چې د غړي روچې دي زنانه دي نو دا ز څنګه ګټم د غیر لپاره به ته مهنت کوي امام ابن القیم رحم الله وسر مزل کوي مزل
ناشنا خبره دا وکړه تلقى المخاوف وهي ذات اماني او دې ساته په مزل کې بعد يرو سره مخامخ کیږي د سخت سره مخامخ کیږي خو یریږي ونه ګوره ته چې هوري ګټي او جنت ګټي دا لپاره په مزل کې په دې مزل کې به سخت راځي خو نو په دغه سختو کې یو امن پروت دی یو سکون پکې پروت دی نه دي سنه چې ته یو سو سخت د لاس غلار پرې نه دی ګوره حدیث کې درځي چې جنت الله ډکړې دی د سختو د مصیبتونو نه پټکړې دی پای کې څه مطلب دی مطلب دا دی چې دې ته ماغه سړې زی چې سخت او مصیبتونه په ژوند کې تیر کړي د نن ندی اراده وکړه چې زه به د هورو سره ملاقات کوم او دینداری دي شروع کړه سبا تر او ماما او نکاح او قوم ويرول بیا د کار پرې خو دوی امام القیم ودی نه دی معمولی سخت د لاس لار بیا بدل کړه اخو جی ماته وهابي وی اخو جی ماته وی ته مذهب خرج کړي هغه ماته وی ته به کور نو وباسو هغه ماته وی چې تاسو رب غم خادي پریدو ته ویری نبی دا ساته چې څوک یریږي د دې مصیبتونو او د دې سختونو او صبر نشي کولای بده کې او د دین غپړې پریدي په دې مصیبتونو کې امام ابن القیم وی د جنت ته رسیدې نشي چې دا هډې نعمتونه دي دا نعمتونه چې په اسانه خو نه ملایوي اوس د دینه بعد امام ابن القیم رحم الله د دنیا سپکاوي بیانوي د جنت تفصیلی صفات چې کوم شروع کیږي او پر روان اشعارو کې دو پر روان درس کې به موږ شروع کوو چابیان او دروازې او نمونه او د ټولي خبره خو ته دغه نه مخ کې د دنیا سپکاوي بیانې او غوږ وته کېدی والله العظیم کدا اشعار په غور سره ووريدو کنه د دنیا نه موږ ځل بالکل تور شي او اخرت ته به شوق سو امام ابن القیم رحمه الله لا يلهينك منزل لعبت به ايدي البلا مذسال في الازمان غافل دي نکی دوکنه کی تا دسی کور چې لوبي کړی دی پاغه باندې لاسونو د زړښت یا لاسونو د زړوالي د پوخا زمانه نه تفصیلی داري وی غافل دی نکی تا دیسی کور کم یو دی دنیا دا کور تا غافل نکی دا دیسی کور دی چې دا پا دی کور بانی لوبی کڑی دی فنا کی دو یعنی پا دی کور بانی دا فیصله شیو دی چې دا بختمی کی کل من علیها فان سچی دی اللہ وی دا بخفنا کی امام ابن القیم رحم اللہ وی دا کور دی دوکنه کی وره دا خو د پوخا زمانه نه په دې باندې لوبي شي ختم شي دا به ختمي چې ته دوکې دي نه کی دا دنیا وره هغه د جنت تذکره شروع کړي ولاړ به دنیا ته وجدا وا چې د دنیا شوق دي د زړه نه نه وسته د آخرت شوق ست په ځل کې نه پیدا کیږي علي بن ابي طالب رضی الله عنه بدا خبره کوله وې د دنیا هم بچیشتي او د آخرت هم بچیشتي خدای نشي کېدی چې یو سړی دی د دنیا په بچو کې مې او د آخرت په بچو کې دی دا نشي کېدی لازم به یو تاوړي یا خو به د دنیا په بچو کې او یا به د آخرت په بچو کې نو ځکه ته امام ابن القیم رحمه الله نصیحت کوي وې دغه کور دی دوکه نه کی دا کم چې زړېدو طرف ته روان دی د نړېدو طرف ته روان دی د فنا کېدو طرف ته روان دی د خاوري کېدو طرف ته روان دی دا دې چې ته دوکه نه کی وره بيسوي فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان یقینا وی کوچ کړي د دې دنیا نه هر خوشالۍ او دغه کور نه هر خوشالۍ او بدل کې پریخي دي غمونه او سوچونه او فکرونه او خفګانونه سن آشنا حقیقت ویلې په دنیا کې خوشالي شتي ها صرف غم دی او درد دی او تکلیف دی او سوچ دی او فکر دی نو وی چرته د غمونو د دنیا خو خانه کې ګوره او چرته د غمونو د سوچونو د فکرونو د کور په آخرت باندې دی ترجیح ورنکي لیونه به چې د غمونو کور رالی او د خوشحالو کور هغه خرڅي
نو تا ته وی د دې دنیا نه د دې کور نه خوشحالو کوچ کړی دی په دې کې غمونه دي مصیبتونه دي تکلیفونه دي امتحانونه دي او دا خو الله په قرآن کې ویلي چې ما د ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي لپاره دي چې زه تاسو باندې امتحان وکړم په تاسو کې څوک ښایسته عمل کوي سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكفران وی دا دنیا جیل دی چې تنگ شوی دی په ایمان والو باندې خدا دا چې جنت ته اوسېدو دی د کافرانو لپاره هغه حدیث ته اشاره کړې ده چې الدنیا سجن المؤمن دنیا د مؤمن څه دی جیل دی و جنت الکافر و د کافر جنت ته تاسو کافرانی نه کنه څومره آزاد ژوند چې څه زړه غواړي هغه کوي موت دیو جیلی ژوند تیرو سکه دا خبره ده ساتي دا بازوي زمنګ په شریعت کې حریت ته نه عام ټکی بنه حریت زمنګ په دین کې شتي خو هغه په حدودو کې دنه نور الله موږ له دې حریت نه دی راکړی چې ستاسو کوي هغه وکوي بلکې یو قانون دی قرآن او حدیث د دې پرانا کې به ژوند تیرې جیل څه ته وایي خودی ته وایي کنه یو جیلی پروت دی په جیل کې خمسدار خوب کې دز 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 وری وته وټکو راوځلکه پیشی ده دې ته نه ګوري چې د خوب دی یا د ستړي دی بیمار ته په تلای کې پروت وي خمسدار یخی سی لګیدل او د خزي په خوا کې او پسته تلای او پسته بلستن आवाज وشو دیو आवाज کون کی طرف نه حي على الصلاه حي على الفلاح الصلاه خير من النوم دا جیلی دی بلازم راځي دلته د سر د اختیار نشي ځنه زما چې نزي بیا رسول الله بری حساب کتاب کوي خدا دنیا جیل له ویلی دو مخامخ شراب پراته دي مخامخ چرس او هیروین پراته دي مخامخ جنکی غړيږي مخامخ زناګانی کیږي ولید بالله خواہشات وتوي تبکیم سوکا ان النفس لاماره بالسوء خواہشات خو انسان ته غلط کار وای خو ته د جیلی په شان ژوند تیرې ته دغه طرف ته نشیتلې زه خیر دې د یو ورځ به کې منځونه ونه کما د یو ورځ به عبادتونه کوم نه 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 ته به ژوند هغه څنګه چې الله ویلي هغه شان به تیرې زموږ ستاسو لپاره جیل زمونږ جنت په آخرت کې د الله دې مونږ ته نصیب کړي مخکېتونه تیر شو کنه ولكم فيها ما تشتهي انفسكم الله جنت کې څه غواړي کوي زړه وشو شراب سکه زړه وشو د هورو سره لوبي کوم کوي زړه وشو چکرې لګوي نه موشتي نه عبادت شتي نه د باندې صفه بندي شتي د جنت ته دغه جنت دي کافرانو په دنیا کې جوړ کړي دلته لګیږي خو پر آخرت کې جیل له سن آشنا جیل لاغه بیا دې کې ته ناشنا واقعا بیان کوم ذهن ته مراله امام ابن حجر رحمه الله امام ابن حجر فتح الباری مؤلف د صحیح بخاری شرح کړي سبحان الله د دین د مشرانو د علما ته چې ټول د یو بل مخ کې دي والله د امام ابن قیم تذکرہ کې د ابن حجر مخې ته راغی امام ابن حجر رحمه الله د قاضیانو قاضیو نو پاغه وخت کې هغه پټانګه کې ګرځیدو نو پاغه وخت کې ټانګه دي سیوا یعنی دنه تقریبا 600 سره په 600 کال مخ کې یو وسو پاغه وخت کې ټانګه دي چې لکه نن سبا چې سره قیمتي گاډي ناغه په یو يهودي باندې تیر شو هغه يهودي غوړي خرڅول غوړي او کپڑے په بد حال وي او امام ابن حجر رحم الله په دغه
ټانګه کې ناشته او خه مزیدار يهودي ودرو یو سوال کوم هغه وي تاسو دا نه وایي چې دنیا د مؤمن جیل او د کافر جنت ته وایي او پیغمبر ویلي نو ته خپل حالت وګوره ما ته وګوره جنت کې ته کې ځای ما سناشنا اعتراض دی خو دغه علماء مخکې د اعتراضونه یې سوم نه دي هغه ته یو خبره صحیح ده دغه شک نشته وي څنګه صحیح ده وي صحیح ده ته چې دا کم جون وس تیرې کنه دا ته چې اوس ولاړې د آخرت په مقابله کې د جهنم په مقابله کې ته وسوم په جنت کې آزاد خوې کنه جنت نشو زه خو ناسم پټانګه کې کپڑے مې مزیداری دي خو بیا هم د جنت په مقابله کې وسوم زب جیل کې ما پر مرزي مطابق جون خو نشم تیرول صرف پټانګه باندې س جنت شو صرف صفا کپړو باندې دا جنت شو کمزې کې د آخرت جنت او کمزې کې د دنیا نعمتونه دا خو هیڅ نه دا غ نعمتونو په مقابله کې د واقعي مخې تراله کچې ته څوک د اعتراض وکي چې پلانې مسلمان خو په سم نعمتونو کې پروت او موږ بل یو کافر ولې د سوال وختو نو څنګه د په جنت کې دی په جهنم کې په جیل کې دی نو جواب تاسو وریدو چې دا جواب ورکړو امام ابن حجر رحم الله چاته ورکړو يهودي ته ورکړو ها د دنیا خبره کین وی چې سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان اوسیدون کی دی دنیا یا جاهلان دی یا ناراست دی یا کم عقل دی چې ډیر پلیت اوسیدون کی دی دنیا اوس که څوک د دې شعر ترجمه وي مطلب چې څوک په دنیا کې اوسېږي دا پلیت نه دیږي کې امام ابن قیم رحم الله اشاره کوي اغه دنیا ولو ته چې دنیا غوړه کړي د آخرت باندې نو امام ابن قیم وایي دا ډېر پلیت اوسیدون کې د دنیا دغه په دنیا کې پیغمبرانو ژوند تیر کړي صحابه کرام ژوند تیر کړي په خپل به کې د امام ابن قیم رحم الله ژوند تیر کړي نو به دم پلیتونه مطلب دلته دا دی چې اغه د دنیا اوسیدون کې پلیت دي کم عقل دي لیونی دي ناراست دي عقل کار نه کوي چې دنیا یې غوړه کړي د بس باندې په آخرت باندې زړه خو مې کېږي چې لګیا سهار پورې جنت اوصاف والله العظیم که د زړه مړی خو ان شاء الله کله مل ژوند را کو ژوندې ومه او الله توفیق را نو په دې روان اشعارو کې تاسو هغه سووري د جنت مبارک چې د زړه ناس په دنیا کې د زړه ټوبونه وي جنت ته او د الله بدر کې هیڅ کم نه دي والله مهربانه بچا دي کله کله خبرې د لازم سره وبخ بني اسرائیل کې او خزو زیناکار سپه ولیدو جبه راويستو د تندینه ناغه ولې د کوینه وبره وسته سپیله ورکړو الله وبخاله مونږ چې دلته کې نور جمع کیږي الله نه پر الله نه امید دي چې ان شاء الله الله بم بخ او الله ته دې ځکوي چې یا الله ته مونږ یې ته زمونږ خبري اوري ته زمونږ د ګناونو نه خبري ته زمونږ د کمزورتیا نه خبري یا الله تا ګوا کو چې د درسونه د بیانونه د مهنتونه سدي د پر کو چې تر ناراضي شي یا الله ته زمونږ ناراضي شي الله دې زمونږ ناراضي شي